په ظاهر البصر یا هم جیمنوسپرم نباتاتو کې ګرده افشانی او د تخم تولید. دا د سپوروفایټ نباتاتو یو بالغ ګل دی کوم چې د یو کوچني انتر درلودونکی دی چې د مایکروسپورنجیا په نامه جوړښتونه لري، کوم چې د میوسیس ویش په وسیله باندې ویشل کیږي او ګمنټونه تولیدوي، او هم یو لوی جوړښت کوم چې د میګاسپورنجیم په نامه جوړښت لري، کوم چې هګۍ تولیدوي. د ګرده افشانی په پروسه کې د پولین دانې کوم چې په مایکروسپور کې تشکیل شوی وي هغه خوشې کیږي او سربیره پر سټیګما باندې پریوزي. کله چې پریوزي وروسته همدغه د پولین دانه په سټیګما کې تر سټایل لاندې ځي او تخمې ته ځان رسوي. پولین ټیوب دوه د سپرم حجرې راوړي کوم چې د پولین په دانې کې یې شتون درلود. په د عین وخت کې یوه د میګاسپورنجیم حجره کوم چې په تخمه کې شتون لري 3 ځله ویشل کیږي. د دې ویش په نتیجه کې 9 حجرې تولیدیږي، 2 له دوی څخه یو له بل سره وصل پاتې کیږي چې ورته پولر نقلي ویل کیږي. یو درو حجرو ته انټیپوډل ویل کیږي چې له هغو څخه یوه په هګۍ باندې بدلیږي. د الکاح د سر ته رسېدو لپاره د پولین ټیوب 2 د سپرم حجرې راوړي تر څو د تخمې له حجرو سره یو ځای کړي. د دوګوني الکاح په نتیجه کې یوه له سپرم حجرو څخه یې له هګۍ سره یو ځای کیږي او دوهم یې له پولر نقلي سره یو ځای کیږي چې وروسته بیا په انډوسپرم یعنی د غذایي موادو په ذخیره باندې بدلیږي. دا الکاح شوې تخمه وروسته په تخم باندې بدلیږي.